الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محصلین ورونو بلا مسأله چنن پی بحث کو وغا روح دا. اللہ عز وجل قرآن کی وی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح من امر ربی. دا دی په خاطر باندې چې مونږ نن زمانه کې مقابله د الحاد سره لرو. ملحدین وایي وی روح نستا، انسان چې مړ سي او نور انسان بیا نشته د لاړ او نه قیامت ستا او نه بعث ستا او نه جزا ستا ده. نو غواړم د روح په اړه مو پوی کم چې روح چاته وایي او روح کوم خواص لري. او نو اوله مسئله دا د محصلین ورونو یهودان راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مدینه منوره کې پوښتنه وکړه، وی روح چاته وی؟ درې پوښتنې وکړې. یوه پوښتنه د روح په اړه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي الله قرآن را نازل که وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، دوی سوال کوي له تانه په باره د روح کې. نو الله ورته ویلي قل ورته وایه وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح من امر ربی. روح چې دا د مال امر نه ده او علم یې په کنه او په حقیقت چاته نسته. الله کله کله بعضې شیان تر خپل ځان خاص کړي، یعنی داسې شیان دي چې الله عز وجل بغیر له خپل ځان نه بل چاته علم نه پې ورکوي. نو یو له هغې نه روح ده. دغه آیات کې د علماو اختلاف ده چې د یهودانو چې کومه پوښتنه د روح په اړه وکړه دا روح کم شی و؟ نو تقریبا تر 100 نه زیاتې معناګانې راغلي. نو 2 معناوې مشهورې دي. موږ په اسلامي نړۍ کې یو عالم لرو، هغه حنبلي مذهبی عالم د علامه ابن القیم، یو کتاب هم جوړ کړی د روح په اړه باندې، کتاب الروح په عربي کې ده. دومره نادرې د روح په اړه باندې وایي چې بیخي ډېرې. نو دی وایي چې کومه پوښتنه یهودانو د رسول الله نه کړې وه، دغه روح چې و دا یوه ملکه ده، ډېره خطرناکه غټه ملکه ده. د دې ملکې په اړه باندې پوښتنه کړې وه چې دا ملکه څه شی ده. ابن القیم وایي وی اصل پوښتنه چې د یهودانو د مدینې د رسول الله نه کړې وه، د دغه روح په اړه یې نه وه کړې چې دا مدبر د بدن د انسان ده، د دې روح په اړه نه وه. دلته روح په معنا د دې چې مونږ ته خبر راکا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، دوی تا نه پوښتنه کوي په باره د روح کې. روح څه شی ده؟ روح یوه ملائکه ده، د دې په اړه مونږ ته معلومات راکا. نو چې د دې په اړه ته مونږ ته معلومات راکې، نو الله ورته ویلي قل الروح من امر ربی. دا د ده رایه ده. جمهور علما وی نه، کم روح په اړه باندې چې د یهودانو پوښتنه وکړله، دا روح په معنا د مدبر د انسان. کله چې انسان بدن وي، جسد وي، روح چې پکې ننوځي، نو دغه روح د انسان مدبر او تدبیرونکی سي او انسان کې ژوند راسي. اصل کې یهودانو چې پوښتنه کړې د روح په اړه باندې، نو هغه دغه روح ده. دا د جمهور علماو رایه ده. جمهور علما همدغه مسئله ذکر کوي، چې کوم مدبر د انسان ده، نو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
نو دوه رایې سوې، روح یا ملائکه ده چې ابن القیم وی د ده رایه ده، یا روح مدبر د انسان چې د مونږ اصلي مقصد هم دا ده چې په دې نن بحث کوو. نو دا مدبر د انسان چې هغه د انسان بدن کې سریان لري که سریان الماء فی الورد و سریان النار فی دغه کې څه ورته وایي سکروټه کې، کله چې سکروټه کې اور سریان کوي نفوذ کوي نو انسان کې هم دا روح داسې سریان کوي. یا لکه ګل کې چې اوبه سته، هر ګل کې اوبه سته سریان پکې لري، نو دلته هم داسې ده. دا د جمهور رایه ده. جمهور دا معنا د اکثرو علماو د تقریبا د ټولو علماو رایه بیا دا ده. دویمه رایه دا ده، نو روح خو مونږ چې بحث کوو آیات کې هم چې بحث ده، کم روح چې مدبر ده، دغه مدبر چې انسان پې ژوند کوي، دغه روح کې بیا اختلاف د قدیم ده که حادث. نو د پخوانیو فلاسفو چې د اسلام نه مخکې تیر سوي هغوی وایي چې روح، بعضې فلاسفه وایي چې قدیم ده، ممکن د افلاطون رایه وي، او د هغه نه بغیر ټول مسلمانان او پخواني ټول فلاسفه ممکن غیر له افلاطون نه، دوی وایي چې دا حادث ده، نوی پیدا سوی، قدیم نه ده دا روح. خو دومره اختلاف بیا د اسلامیینو علماو په منځ کې سته، د اسلامي ټولو فلسفه‌ي علماو محققینو علماو روح دا حادث ده، خو روح له بدن سره یو جای پیدا سوی او که روح له بدن نه مخکې پیدا سوی، په دې کې اختلاف ده. روح له بدن سره یو جای پیدا سوی دا د علامه ابن القیم رایه ده. علامه ابن القیم وایي وی روح له بدن سره یو جای پیدا سوی. بل رایه دا ده چې نه، روح له بدن نه 2000 کاله مخکې پیدا ده. تاسې به هم دا اورېدلي وي د علماو نه، روح د بدن نه 2000 کاله مخکې پیدا ده. دا یوه رایه ده د اسلامي علماو. یوه رایه دا ده چې نه، روح له بدن نه مخکې نه ده پیدا، معن پیدا ده. ابن القیم چې حنبلی عالم ده په 2 خپلو کتابونو کې وایي چې معن پیدا ده، روح او بدن یو جای پیدا سوی. د دوی یو کتاب ده، همدې کتاب الروح یو بل کتاب هم لري، روضة المحبین و نزهة المشتاقین. محصلینو ورونو کاش کې په عربي پوهېدی او دا کتاب مو ویلی وای، دومره خوند به یې درکړی وای. تاسې فکر ونه کوئ چې د مونږ کتابخانې له هغه علومو نه خلاصې دي او بحث نه پکې کوو چې تاسې کوئ. د محبت په فلسفه باندې په دې کتاب کې بحث کوي، عشق، محبت، د دې په اسبابو باندې او د دې په کنه باندې دومره نادر بحث کوي که بیا انشاءالله د مونږ او د تاسې وخت یو ورځ به د محبت او د عشق په اړه که یو درس ته وخت پیدا سو بیا به زم درته په دې باندې بحث وکم. نو په دې کتاب کې هم دی وایي چې دا روح له بدن سره یو جای پیدا ده. شهاب الدین آلوسی د مونږ د حنفي علماو یو لوی عالم تیر سوی په بغداد کې، تفسیر په قرآن جوړ کړی روح المعانی، شهاب الدین آلوسی البغدادي. دی وایي چې د چې کوم تحقیق کړی او نور علما وایي چې نه، روح له بدن نه 2000 کاله مخکې پیدا ده. اما دا مسئله تحقیق ته ضرورت لري، اگر چې مشهوره ده د 2000 کاله مخکې خبر ده، خو دا خبر کم دلائل چې راوړل کیږي قرآن و حدیث نسته تقریبا. اگر چې له یو حدیث نه علما استدلال کوي الارواح جنود مجنده، دا بیا محصلینو یې تاسې بحث ده نه، دا زه ډېر نه کوم، ځکه دا د مونږ د مدرسو بحث ده. بیا
کم اړخ چې تر تاسې تړي په دغه مسله باندې بحث کوم. روح مړ کیږي بیا که نه مړ کیږي؟ بیا دې کې هم دوه اختلاف دي. بعضې علما وایي روح مړ کیږي. روح میموره یعنی انجام علما بعض علما میگه بله یک روز به روح میآید که فوت میکنه. دلیل این فرقه از علما آیات از قرآن کلام هستند، قرآن مجید هستند. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس او ذائقه مرگ را میکنه. روح هم یک نفس است میمورد. یک فریق از علما هستند، دیگه فریق از علما میگه که نه، روح نمیموره، چون محاکمه میکنه ای گروه از علما. شهاب الدین آلوسی در تفسیر روح المانی می نویسد که اگر مراد مردن روح به این معنا باشه که دیگه مزمحل و ختم میشه، به این معنا روح نمیموره. اگر مرگ روح به این معنا میشه که جدا از بدن خود میشه، به این معنا میپذیریم. اگر موت مردن روح به این معنا باشه که روح میموره، معنا جدایی از بدن خود. برادرای محصلین، الله عز وجل این دنیا را که جور کردن، تقریبا نظام دنیا ای همش بنیادش محبت است. علما میگه در مابین روح و جسد محبت وجود داره. او محبت که گم شوه، او محبت که از بین بروه، جدایی بدن و روح در مابین می آید. علما میگه این کره زمین ما که دور آفتاب حرکت میکند، هم حرکت محوری و اصل خوب امو حرکتی که گرد آفتاب میکنه حرکت انتقالی، این حرکت هم بنا به محبت هستند. اینا بحث میکنه. اگه انشاءالله بود یک روز درباره محبت که بحث بکنیم با شما میپامین. این محبت نه تنها در انسان ها بلکه محبت در حیوانات، در جمادات، در نباتات وجود داره. علما بحث کردن. علامه ابن جوزی دیگه عالمی از علمای بزرگ مذهب امام احمد ابن حنبل در بغداد تیر شدن، کتاب جور کردن به نام ذم الهوا. در این کتاب می نویسه امی درخت خرما، در همه درختها عشق وجود داره، اما در درخت خرما نسبت به دیگه درختها عشق زیاد هستند. حتی او در کتاب می نویسه وقتی که در یک باغ چون در اونام نر و زن است، شما در بیولوژی نباتی بحث میکنین، او میگه که مثلا یک درخت از خرما که عاشق شوه با یک درخت خرمای نر، وقتی که عاشق شوه این خرما نمیگیره، نمیکنه خرما را. باز ماهرین فن در مابین او معشوقش پیدا میکنه که کدام معشوقش است. باز در مابین او یک ربط پیدا میکنه، یا یک تار میگیرد که معشوق پیدا کردن، از او معشوق به ای عاشق او تار وصل میکنه. ای وصل سبب ای میشه که امو خرما درخت میگیرن. یا
یک چیزی از امو معشوق از درخت یک پارچه را میکشد دری میندازد. مثلا در ما و شما عادت است یک کس امرای یک کسی دیگه محبت داره، از او یک چیزی بگیر از جیب میکشه وی از اندیوالی ماست، از معشوقی ماست، به او بسیار افتخار میکن. نو علما میگه که روح میموره، یعنی محاکمه ای شد. بعضی علما میگه روح میموره، بعضی علما میگه روح نمیموره. محاکمه این است که اگر مردن روح به این معنا می بود که روح دیگه مزمحل میشه مثل بدن واری. وقتی که ما و شما مردیم بدن ما و شما مزمحل و به خاک بدل میشود. اگر مردن روح به ازمحلال به هلاکت و به این معنا باشه، به این معنا روح نمیموره. اگر مردن روح به این معنا باشه که از بدن خود مفاصله میگیره، جدا میشه، بله به این معنا میموره. مردن روح به امی معنا که از بدن خود جدا شود، اما روح نمیموره، می باشه تا او وقت که الله عزوجل اراده به او داشته باشه که زنده باشه. علما میگه ملائکه میموره، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یک روز امرای صحابه ششته بودن، گفتن که 100 سال که پوره شوه ای همه مردم زنده نباشه اینجا که وی است، ای همش میموره. 100 سال بعد کی می آیا در این مجلس کی هستن ممکن اکثرش نباشه، مرده باشه. ما و شما وجود نداشته باشیم 100 سال بعد از امروز. نو روح باقی هستند. ملائکه میموره، یعنی بله یک روز می آیا که ملائکه میموره. غیر از الله عزوجل دیگه در دنیا هیچ کس وجود نداشته باشه. یک الله عزوجل دیگه همش میمورد. علی علما ایره میگه که وقتی شما اول ایره بفهمین که روح را بشناسین، بعداً یک بعضی چیزهای درباره روح میگوییم که برای ملحدین، کسانی که ایرا نمیپذیره انسان همی هستند که در دنیا هستند که مردن دیگه چیزم نیستند. اصل به این دلایل میاریم. و اول ضروری است که شما باید روح را بدانید. وقتی که روح از بدن جدا شد، اینجا همه شما که اینجا شستین، در مابین همه شما امتیاز وجود داره. در این قطار از این طور ششته فرق است. روی ای از روی از این فرق داره. د مخ د مخ نه فرق لري. ما به الامتیاز شته. ما به الامتیاز څه نومیږي؟ څه نومیږي؟ عبدالله ولی الله. د دې دواړو په منځ کې داسې یو ښایسته دواړه انسانان دي، دواړه افغانان دي او دواړه محصلان دي، خو د دوی په منځ کې په دې بدن کې داسې ښایسته چې د دوی امتیاز راولي که نه، چې ولی الله د عبدالله نه بیل کي. شته که نه شته؟ دې ته مونږ وایو ما به الامتیاز، یو د بل بدلون راولي. یو خو په ظاهر باندې په دې ټولو محصلینو کې یو څو محصلین دي چې سرې خولۍ پې سر کړي، نو د دوی ما به الامتیاز له دا نورو سره شته. دلته داسې محصلین شته چې د هغوی ما به الامتیاز له نورو سره په پټګۍ کې ده. دلته بعضې داسې محصلین شته چې د نورو سره ما به الامتیاز په پکول کې ده، لکه بدخشان محصل. یا دلته داسې محصلین شته چې د نورو سره فرق د کشف په خولۍ کې ده، دا ما به الامتیاز ده.
داسې محصلین شته چې څڼې لري دی شته که نه ما بالامتیاز دلته چې څومره محصلین ناست دي د هر یو له بل سره ما بالامتیاز ته یو محصل رور داسې خولۍ په سر کړي چې د ټولو محصلینو کې به نه وي د کوم ولایت یې و هرات ګوره داسې خولۍ په سر کړي وم نه ده په سر کړي که نه ما بالامتیاز یې د ټولو سره شته نو روح چې کله له بدن نه جدا سي او روح خو له مجرداتو نه ده د دې روح د بل روح سره بیا امتیاز شته نو دا څنګه روحونه خپل منځ کې بیا سره پیژني ولې نه غلطیږي سره تاسې که فکر کله وکئ چې کوچان دا میږي څروي نو دا کوچی خپلې میږي پیژني هر یوه میږه پیژني ته به داسې فکر کوي چې دا کوچی د دا نو میږي خو ټول یو شی دي مامو داسې فکر ونه کوي چې ټولې میږي یو شی دي یو شی نه دي هره میږه د بلې میږې سره ما به الامتیاز لري لکه هر انسان د بل انسان سره ما به الامتیاز لري عمر رضی الله عنه ته چا ویلې وی ای عمره تا به وایي د شطرنج لوبه نه یې کړي وی د شطرنج لوبه چې 2000 وارې وکې کوم وارې چې وګټل سوله 2000 وارې په هغه طریقه نه ګټل کیږي دا د ګټلو طریقه یې لا بلې طریقې نه بدله وي وخت کله چې شطرنج کوې ما او دی شطرنج کوو نو دا د شطرنج لوبه مو چې وکړه یا ده وګټله یا ما بل وارې چې بیا ما وګټله دا وارې ده ګټلې وه بل وارې ما بیا بل وارې هر وارې ګټل لا بل وارې ګټلو نه فرق لري اگر چې یوه تخته ده ذراع فی ذراع داسې یوه تخته ده که نه ذراع فی ذراع یا 1 متر په 1 متر کې خو طریقه یې بدله ده عمر رضی الله عنه ورته ویلې وي دا نو څه عجیبه ده عجیبه دا ده الله انسان پیدا کړی مخې د شبرن فی شبرن یوه لویس په یوه لویس کې میلیونونه انسانان وګوره یو د بل سره مشابهت نه لري خامخا به الامتیاز لري که ته وایې پلانکی له پلانکي سره مشابهت لري فرق نه نه داسې ونه وایې فرق نه کیږي خامخا به الامتیاز لري ځکه مخ د انسان د باطن آینه ده مخ د انسان د باطن آینه ده د انسان څومره صفات چې دي په باطن کې هغه د انسان په مخ کې شته دلته د محصلینو ته چې وګوري دی محصل ته چې وګوري چې کله د تا علم د فراست زده وي امام الرازي رحمه الله کتاب جوړ کړی کتاب الفراست مخ ته یې وګوره پې پوهېږي ښه اخلاق والا ده که بد اخلاق والا ده باطني صفات کبر سته پکې غرور سته پکې خیانت سته پکې نور به یې نه یادوم کوم صفات چې انسان کې وي که نه دا او دا مخ ته یې وګوره ترې پوهېږي د دې بل مخ ته وګوره د بل مخ ته وګوره د بل مخ ته وګوره د انسان د مخ نه معلومیږي چې دا بد اخلاقه ده که ښه اخلاق لري د انسان مخ ته وګوره زیرک ده که مړ غوندې سړی ده معلومیږي سترګو باندې انسان معلومیږي دا مخ د انسان د ټول باطني صفاتو آینه ده مخ نه معلومیږي بیا سترګې د انسان یوه بله عجیبه و نادره آینه ده او د انسان باطني صفات په سترګو کې معلومیږي یو عالم دنیا کې تیر سوی هغه نومیږي علامه ابن الحزم الظاهري د ابن الحزم ظاهري یو کتاب جوړ کړی د دې کتاب نوم ده طوق الحمامه فی الالفة والالاف په مینه کې دا کتاب جوړ ده هغه وی سترګې چې دي دا سترګې یو لوی علم ده خپله سترګې یو لوی علم ده په دې به ته بحث کوې او دا به ځان ته معلوموې چې سترګو کې څومره کمال ده سترګې ډارول کوي وعدې کوي خبر در کوي رعب در باندې اچوي بیخي ډېرې خبرې دي پکې کله چې ته ناست او د تا محبوب و جانان هم د تا سره ناست رقیب ناستی د عاشق نه خبر چې دلته د ما او د معشوق رقیب ناسته په سترګو کې دې پوی کوي خبرې سوی د سترګو که نه
سترګو باندې چاته وګوره وعدې کوي سترګې چې چا سره په سترګو باندې داسې ورته وګوري پوهېږي چې وعده یې وکړله سترګې باندې چې چاته وګوري تهدیدوي یې یوه لویه دنیا په سترګو کې پرته ده او د سترګو یو علم طوق الحمامه فی الالفة والالاف ابن الحزم الظاهري موږ د اسلامي نړۍ یو لوی عالم تیر سوی ده په دې کتاب کې خو لږ بحث کوي خو د سترګو یو لوی بحث ده نو معنا د انسان امتیاز خامخا د انسانانو سره د یو انسان سترګې هم دلته د بل انسان د سترګو سره څوک دي فرق لري خامخا فرق لري حتی ابن الحزم به په دې کتاب کې لیکي وي حسین سړی کم یو ده کمې حسینې سترګې دي کله د چا سترګې ګردې وي کله د چا سترګې داسې د بادام په شکل باندې داسې اوږدې وي کمې په ښایست کې کمې سترګې دي مثلا محصلینو هسې پوښتنه به یې د چا چې خوله وړه وي حسین ده که غټه وي جواب غواړم غټې خولې والا حسین وي خوله چې داسې نه چې بیخي ډېره غټه وي لکه د اوښ غوندې چې خوله غټه وي دا حسین ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت قرآن حدیثو کې دا د ضلیع الفم خو تعبیر به داسې کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه ضلیع الفم معنا خو یې ظاهره یوه ده خو هغسې به راتاویږئ چې ادب لحاظ سي ضلیع الفم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه په دې باندې علما په حسن کې بحث کوي بادامي سترګې ښې دي او که ګردې په حسن کې بیا پوښتنه کوم نه ګردې سترګې حسن ډېر دا خو تاسې ته نه معلومیږي ځکه تاسې سترګې څه لیدلي دي هلته چې ته تحقیق وکړې په دې مسئله باندې بیا تا ته معلومات کیږي دا خو باسې د تا د جانار سترګې هغه وي نو تا به ګردې لیدلي نه وي کله چې ته ګردو والا حسن ووینې او دا حسن بیا به تا ته خوند درکړي شاعر وی یا ظبیات القاع لیلا من کنم لیلا من بشر یو سړی شاعر د عاشق ده دغه عاشق د غرڅو ته ورغلی د هوسیګانو ته نو هغې ته وی یا ظبیات القاع ای غرڅو هوسیګانو د دشتې او د غرو لیلا من کنم لیلا من بشر دا لیلا چې د ما معشوقه ده د تاسې له جنس نه ده او که بشر ده د هوسۍ سترګې څنګه وي ګردې وي نو دا بیا مزاجونه دي فرق کوي خو اصل کې حسن کې دا ده علما وی یوسف علیه السلام ته الله ډېر حسن ورکړی و که رسول الله ته نو هلته وی نیمایي حسن الله یوسف علیه السلام ته ورکړی و تاسې وی رسول الله ته اشرف علي علامه شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله محاکمه کړې ده وی حسن په یوسف علیه السلام کې ډېر دا ظاهري حسن الله ده ته ډېر ورکړی خو ملوحت او مالګینتوب په رسول الله کې ډېر کله کله یو سړی ښایسته وي خو د خلکو محبت نه ورسره پیدا کیږي کله کله یو سړی د رنګ نه ډېر ښایست نه لري خو الله مالګه پکې اچولی ملوحت عربي کې ورته وي جاذبیه قوه ډېره لري حسن پر یوسف علیه السلام کې ډېرو د بدن په لحاظ خو ملوحت په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېرو ځکه ډېرو تاسې کله د رسول الله په زندگی بحث وکئ رسول الله یو یتیم او د یوې کورنۍ نه راوتلی په ډېر لږ زمانه کې د جهل سره دومره لویه مقابله وکړه چې ټول د جهل ټغر یې پورته کړ دښمنان هم ومنه او امزول هم ومنه سپین ږیرو هم ومنه ښځو هم ومنه ځوانان هم ومنه هغه خلکو ومنه چې هغه د جهل ماده ډېره وه پکې جزیرة العرب د اسلام نه مخکې عرب ټول د جهل په تیارو کې اوسېدلي ول یې خواته د کسرا امپراتورۍ ول او بل طرف ته د روم په منځ کې راګیر جزیرة العرب په نسبت دواړو امپراتوریو ته د جهل په تیارو کې وه حتی دوی حکومت نه پیژند جزیرهیي ځان ته هر کلي کې او متن کې ځان ته حکومتونه ول دومره جهل خو الله رسول الله ته تابع کړل ملوحت پکې اخلاق پکې د الله
یوه لویه معجزه وه چې الله عز وجل تر افغانستانه پورې خلک پې مینان کړل، عشق و مینه ورسره پیدا کړله. نادر محبت الله عز وجل. عمر رضی الله عنه ورغلی د توره ورسره ده چې رسول الله شهید کی. قرآن اوري طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. قرآن چې اوري عمر کې انقلاب راځي، بدلون راځي، او بیا هر وخت کې د رسول الله یو لوی مدافع ګرځېږي. دا وړه خبر نه ده. نو دوی مو کله کارټون سوځوي او کله بل شی، فکر کوي چې د دوی مینې به ماتې سي. نه، داسې هېڅ کله نه ده. دا مینه د ناخبرۍ مینه نه ده. موږ د رسول الله په اړه مکمل معلومات لرو. دا مینه هسې د لیونیانو مینه نه ده چې څوک په چا مینو ورته ویلي و لیدلی ده ده وایي نه تر اوسه مې کور هم نه ده لیدلی، هسې مین سوی لیلا باندې مینو کور هم نه و لیدلی. داسې مینه نه ده د موږ الحمدلله. نو ارواح چې کله له بدن نه جدا سي، دا روحونه خپل مابین کې ما به الامتیاز لري او کامدسې ګډ به سره. نو علامه ابن القیم وی کله چې روح په بدن کې ډیر وخت تیر کی، نو دا روح هم دغه بدن شکل او نقش اخیستی وي، دا یم همغسې وي. روح کله چې روح له بدن نه وځي، دا روح د بدن کې چې ډیر وخت تیر کړی وي، د شکل هم لکه د بدن غوندې سوی وي. یو عقیده د محصلینو د تناسخ عقیده ورته وي، په هندوانو کې دا ډیره ده. د تناسخ عقیده داسې د هغوی وي چې روح له یو نه وځي بیا بل کې نه وځي. روح د ټولې دنیا غټ ادیان، کفري او اسلامي ادیان روح مني، هندوانې مني. تحقیق مال الهند، ابو ریحان بیرونی یو کتاب جوړ کړی، غټ کتاب د تحقیق مال الهند. په دې کتاب کې وایي تناسخ په اړه، خو صرف دوی وایي چې دا روح له یو نه وځي بیا په بل کې نه وځي. خو دوی وایي چې دا روح دی یوه خبر کوي. د دې خبرې سره مناسبت سته ځکه کوم. روح چې له یو انسان نه ووته، دا روح په بل انسان کې تر څو نه وځي چې د دې انسان او دغه انسان هم شکلوالی نه وي. دا روح ګرځي 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 داسې چا کې ورننه وځي چې د هغه او د مشابهت دی وایي. دا د اهل تناسخ عقیدې ولس اهل سیخ ورته وایي، یعنی هندوان. معنا روح مني، په دې معنا یې مني چې مدبر د بدن د. ابن القیم وایي روح چې له بدن نه ووته بیا د ارواحو خپل مابین کې، د انسانانو منځ کې د ابدانو امتیاز شته که نشته؟ د ارواحو منځ کې هم شته. څنګه وي؟ ډیر وخت بدن روح په بدن کې تیر کړي، همغه شکل یې اخیستی وي. دا یوه رایه سوه. علامه شهاب الدین آلوسی باز او دیگه قول نقل میکنه. او میگه که وقتی که روح از بدن برآمدن، او روح برای خود یک عالم مثالی جور میکنه. گاهی در فی حواصل طیور خضر، گاهی وقت در حوصله، ما د پشتو میگیم جوجوری، د عربی میگه حوصله، د فارسی چی میگه؟ مرغ اینجا یک چیز داره، جاغور. آفرین. فی حواصل طیور خضر. او روح باز مثلا روح شهدا وقتی که از شهید جدا شوند، او در جاغور مرغها می باشند، د او ظاهر میشن. یک مرغ امرای دیگه مرغ باز امتیاز دارد. یعنی معنی ای که روح وقتی که از بدن جدا شود، ما به الامتیاز در مابین روحها وجود داره، مثل در مابین ابدان که وجود ما به الامتیاز وجود داره. علی بحث به ای است. ما میگیم ما انسان هستیم، انا، من، ما فهمیدیم، ما شنیدیم، ما خوردیم،
ما تحقیق کردیم، ای که ما تحقیق کردیم، ما شنیدیم، ما فهمیدیم، من هستیم، این من راجع به کیست؟ چون بحث بسیار سخت است اینجا، شما بسیار متوجه شوید. کسانی که میگه که انسان مردن دیگه وجود نداره، وقتی که اونا میگه روح نیست، امی بدن است، بدن که مردن مزمحل هلاک شد دیگه ای چیز نیست. ایمان راجع به کیست؟ به بدن یا به یک چیز دیگه که ما او را تعبیر میکنیم از روح؟ مثلا ما بسیار خرد هستیم، ما میگیم که من انسان، امی بدن انسان تغییر مییابد. انسان یک وقت خرد باشه، باز کلان شوه، در هر حالت میگه من. ایمان ما انسان هستیم. انسان کیست؟ بدن است یا روح؟ ای انسان، تو انسانی، تو انسان هستی، اگه انسان ده. ده انسان عبارت لبدن نده او لبدن بغیر یو بل شی ده. انسان بدن نده، ځکه انسان بدن نده، تغییر پکې راځي. انسان وړکی وي، چاغ سی، غټ سی، ځوان سی، سپینګیری سی. اصل کې امام رازی رحمه الله وی دا بدلون چې پکې راځي دا بدن ده. انسان چې وی زیم، دا زیم دا اصل کې راجع ده روح ته، بدن ته نه ده، ځکه بدن کې تغییر راغی. زیم، زه تغییر سوی نه یم، زه تغییر سوی یم او زه نه یم تغییر سوی. زه تغییر سوی یم، ادي ما بدن تغییر سوی. زه چې نه یم تغییر سوی، هغه د ما روح مې نه ده تغییر سوی، روح مې په خپل حال ده. زه انسان یم، زه پوه یم، زه پوه سوم، زه اوریدل کوم، دا روح ده. ځکه تاسې نه به یوه پوښتنه وکړم، تاسې دا خبرې چې تر اوسه پورې خو به انشاءالله د 20 د 25 کلونو عمر کې څوک 150 پورې، صحیح ده، ډېر شیان مو زده کړي. تاسې چې مړه سئ، ته وایې ما اورېدلي، ما علم حاصل کړی، زه پوه یم. تاسې چې کله مړه سئ، تاسې چې کله مړه سئ، د بخارۍ خو لږ در وړاندې کړه، تاسې چې کله مړه سئ، تاسې نه دا علم سلبیږي او که ستا د سره دا علم؟ جواب غواړم. نو تا خو ویلې چې زه عالم یم، زه پوهېږم، ما اورېدلي دي. نو که ته زه انسان یم، نو که انسان عبارت له بدن نسی، بدن خو ختم سو. نو چې بدن ختم سو، دی تا علم څنګه پاتې ده؟ نو خو دې نه معلومه سوله چې اصل عالم، اصل پوی، اصل اوریدونکی څوک ده؟ روح ده. بیا هم سته وجاء رجل من اقصى المدينة وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. علماء وی یو عالم دنیا کې تیر سوی د امام الذهبي نومیږي، شافعي ده. ای میگه که انسان مردن، وقتی که انسان مردن روح انسان عالم میمانه، یعنی د او وقت به او روح زیادت علم میشوه. یعنی انسان مردن، روح انسان ماندن، جسد مزمحل و ختم شد، روح انسان مترقی میشه، عالم میمانه، یعنی تعلم و اکتساب علم میکنه. یعنی امام ذهبی گفته نه. علمای محققین سریع اعتراض کردن. یک عالم هستند در دنیا، علامه بدرالدین الشوکانی الیمنی، غیر مقلد است، چون این مسائل به تقلید و بغیر تقلید بحث نداره.
یک صدیق حسن خان القنوجی البخاری الدهلوی، هر دو علما غیر مقلدین هستند. امام ذهبی شافعی است، سر او اعتراض کردن، بسیار بحث طولانی کردن. نه، انسان که مردن روح عالم میمانن، علم دیگم زیادتر میشه، اما روح هم چیزای نو یاد میگیره. شما متوجه شوین بعداً ای گپم شما در ذهن وقتی که انسان